بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشي ورځ مو نیکمرغه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. جمع کردن درس‌های بعدی، جلسات بعدی که میآید، به خاطر جمع کردن بسیار اساسی رول ادا میکنه. یادونې وړ بولم تاسو ته چې په دې ځای کې هر پوښتنه پیدا کیږي، کله چې ویډیو ګورئ بیرته د کورس د برکت سره خپل پوښتنه مطرح کوئ، تر څو په راتلونکو جلسو کې ستاسو پوښتنو ته جوابونه درکړل شي. نو راځم، دا زموږ چې وو واویل اوازونه دي. واویل توري څو دانې وو؟ څلور. واویل اوازونه څو دانې دي؟ اووه. دا هغه ابتدا وه. تاسو په کانکور کې راځي، ډیری د تاسو په کتابونو کې نشته. لکه تاسو کیمیا وای ولې مندلیف جدول تشریح کوئ، ریاضي وای ولې هغه ابتدا نه شروع کوئ. نو هغه خو په کانکور کې تاسو ته ویلي چې لسمې ولسم دولسم، ولې دغه مبدا ده چې دا مو زده نه وي وړاندې بیا تلای نه شئ، وړاندې نه شئ تلای. تاسو د دري ژبې تاسو 9 شاعران وای، ولې پښتو ژبې 3 شاعران باید وای. یک زبان اول است، یک زبان دوم. در زبان اول 73 شاعر مطالعه میشه. از او سوال میاد در کانکور بریتان، ولی برای زبان دوم، برای در زبان آنها که زبان اولش دری هستند، برای از کتاب پشتو، از مضمون پشتو 39 شاعر هستند که بیوگرافیش آثارش مطالعه میکنین، یاد میگیرین. قابل یادآوری است ضمن هر جلسه که کار خانگیتان است باید 2 شاعر مطالعه کنید. پیش برین، هرگاه به سوال مواجه میشین سوالتان پس کمین کنید تا که به سوالایتان جواب داده شود. خب میریم. اما اساسی در سوال شروع میکنم که به نام کلمه است. کلمه اگر در این نوشته میکنم کلمه قسمی است. اگر پشتو نوشته میکنیم کلمه، پشتو بسیار آسان است از دری. چرا؟ به خاطری که در دری چیزی که تلفظ نوشته میشه بسیاریش و قسم تلفظ نمیشه، ولی پشتو چه قسم که تلفظ میشه اما قسم نوشته هم میشود. ما میاییم کلمه چی است؟ بسیاری تان اینمیجا به یک اشتباه روبرو میشیم. ډیری ځوانان دلته غلطیږي. خپل کلمه وګورئ، دا د پاکوم دلته لیکم، کلمې ته مورفیم وایي. کلمه دیتا یعنی مورفیم دا مطلق غلط ده. این غلط است. کلمه مورفیم نیست. مورفیم یک چیز است، کلمه دیگه چیز است. کلمه چی است؟ لفظی معنادار که از ذهن من بیرون میشه. لفظی معنادار که از ذهن من بیرون می شود. چی معنای مستقل بده، چی معنای نامستقل بده، چی قابل تقسیم باشه، چی قابل تقسیم نباشه. کلمه هم قابل تقسیم است، هم قابل تقسیم نیست. اینا بدون وز کلمه، اینا کلمه ای بدون وز. یکی است بسیط است، ساده. دوم مرکب است، مرکب. بسیط هم باز بدون وز. یک خپلواک است، مستقل. یک ناخپلواک است، نامستقل. اینا ای هم خپلواک جمع خپلواک است. مرکبیش خپلواک جمع خپلواک. اینا ای که است خپلواک جمع ناخپلواک است، نامستقل است. ببین خپلواک جمع خپلواک، تور خم یک دین قابل تقسیم، سپین غر قابل تقسیم شد. یک کلمه، 2 کلمه. خپلواک کتاب جمع چه. اینا کتاب جمع چه. چه ناخپلواک، کتاب خپلواک. اینا ناخپلواک ل او پ سرا این ناخپلواک شد، ولی کلمه گفتم میتونیم. اینا کتاب قلم میز ای خپلواک شد. ای کلمه خپلواک شد. پس ولی مورفیم تنها کلمه خپلواک را اینا میره مورفیم گفته میتونیم. این رقم تعریف میکنم. کوچنی معنی لرون که کلمه چه ویش قابلیت نلری، که قابل تجزیه نمی باشه، ایره چی میگم؟ ایره کلمه میگم. چی گفته میشه؟ مورفیم. ببخشین، مورفیم گفته میشه. ولی کلمه آن لفظی معنی دار که از ذهن من بیرون میشه. معنی لرون که کلمه چه زمون خلی څخه راوزی د کلمې په نامه سره یادېږي. دا تاسو درېمه جلسه
تر څلورمې جلسې مو په پاک رب لا یزال سپارم. الله مو